نو بہرحال ما خبک ولا مسلمانا پراپیگنڈ ډیر زیاته دا کای واخذا ډیر دینداراونه کو کاروي خو چې بل طرف ته ټول کله ور پسې خبرې کوي نو الله کا پدې نږدې علاقې کې د دې خځې تارشته وکړه زبانه پويګم نږدې علاقه کې به څوک رشتہ وغواړي ټول ور پسې پراپیگنډ کې دغه سي قرآن پسې پراپیگنډ روانه په دې تیر وخت کې چې کله ما دا خبره راواغسته مسلمانه ځان نه سوچ لک سمجھ نکار والا ما چې دا کله نه خبره راواغسته ته په فیسبوک کې په نیټ کې په یوټیوب کې صرف هغه پروګرامونه سرچ کا چې کم زما خلاف شوي په هغه کې به تا ته 95% پروګرامونه هغه وښکاري چې ډایرکټ د مولیانو په قرآن اعتراض کوي وای چې که حدیثو کې داسې وي نو دا خو قرآن کې نشته نو که حدیث په دې خبره باندې کمزوري وي نو دا خو بیا قرآن کې نشته ویلي دي که نه دي ویلي ستا ایمان دا دی ستا دا ایمان دی چې څوک ووایي چې فلني کلي کې فلنۍ ښځه پردو سړو سره کینی پاڅي دا ښه نه ده ته وایي چې که داسې وي بیا خو زما مور هم داسې ده نو وسړیه پردو ښځو د لرې ښځو په سر باندې څوک خپله مور بېزته کوي خو ته یې بې غیرته ته یې بې ایمانه کله وایي نو بیا خو قرآن هم موږ ته نه دی معلوم چې دا قرآن چا راوړی دی تا له به نه وي معلوم موږ ته معلوم دی وایي که داسې وي چې ته حدیث نه منې نو بیا خو قرآن هم زه نه منم ما یې منم اړوی چې ونه منې خو صرف مې دنیا ته ښکاره کولې چې ستا مینه قرآن سره شته نه ته قرآن اله منې چې کله ورسره ګیر چاپېر اتا چې ستا نیکونو چې کم دروغ تپلي دي چې ابراهیم علیه السلام 3 ځل دروغ ویلي دي ستا نیکونو ویلي دي ستا نیکونو ویلي دي په دې حدیثو کتابونو کې لیکلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زید کور ته ورغی زید په کار و هغه ونه په کور کې او د زینب چې د زید ښځه وه د هغې په کور باندې پرده لګېدلې وه هغې لمبلي وو بربنډه وه نو هوا پرده اوچته کړه رسول الله ولیده خوښه یې شوه نو بس بیا یې چل ول جوړ که ځان ته یې نکاح که تا چې کله دا تپل او دا لړل او تا لیکلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس د انصارو د مهاجرینو په غسل باندې اختلاف پیدا شو چې د جنابت غسل به څنګه وځي نو چې کله جګړې ته خبره لاړه 2 کسان چې هغه د عایشې رشته دار دي یا رضعي ورور دی ویې لېږل عایشې ته چې تپوس ترې وکړه چې دا غسل به څنګه وځي ستا بخاري او مسلم لیکلي دي چې عایشه رضی الله عنها ورته راووته دومره اوبه یې راوغوښتې یوه پرده یې نرۍ غونې ولګوله لیرا عالی بدنها نواوي لیکلي دي ورلاندې چې عایشې ورته خپل بره بدن ښکاره کولو اوبه یې په ځان واړولې دې 2 کسانو ته یې مخامخ ولامبل چې رسول الله داسې لامبل ته دا تپل خلقو باندې د دې قرآن په ذریعه باندې نوره د قرآن سره اراده د منلو نشته ته دا نیغ نیغ صرف دې دپاره کوي چې د دې په اړ کې تپل په خلقو باندې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بدنامۍ ولا الخبرې په خلقو باندې تا ستا هغه روایات چې په هغې کې د محمد مصطفی بې عزتي بے حرمتی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم کوټې چت ته وختو امتیازې کول هغې زمانه کې په چتونو امتیازې کېدې خو زه وبې منو تا سره یو 2 منټو دپاره وی یو صحابي ورپسې وخته چې ګوره دی څنګه امتیازې کوي وی چې وی لیدو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم شا پلنکي طرف ته وه مخې پلنکي طرف ته و په 2 کاڼو باندې ناست و چت اسی چې کم سړی په کوټې په چت میتیازو ته کینی په 2 دنګو دنګو کاڼو و چت او تا ته دام پته ولګي چې شاید دې طرف ته ده مخې دې طرف ته ده
د کوټې په چت ته په لوړو کاڼو ناست دی او ته په دې چت داسې ورښکاره شي نو تاله به یې کم ځای ښکاري پوهېږي خو د دې سړي به اول سترګې په کم ځای لګي دا ته عزت کوي زما د نبي که بېعزتي کوي ته بېعزتي کوي زما د پیغمبر زما صحابه دومره بې ادبه دي او د متیازو د چل زده کولو دپاره د پیغمبر د لیدو ضرورت دی که تپوس به ته وکړم چې یا رسول الله متیاز یې څنګه وکړم نشي ویلی ما ته عایشې رضی الله عنها اول خو نارینه صحابهونه پوښتنه ولې نه کوې ولې ابوبکر عمر عثمان علي ته د غسل چل نه ورځي چې ته ښځو له جواب لېږي او بیا چې ښځې له لېږي سړي ولې لېږي ښځه ولې نه لېږي ته صحابه کرامو باندې طعن کوي چې دا بېعزته خلک مقصد دې دا دی ته دا ثابتول غواړې چې صحابه وله د غسل چل نه ورته او بیا عایشه چې ورته غسل ښایي په خوله یې نشي ښودلی تاسو ته ما څومره دین ښودلی دی په خوله یې مې ښودلی دی که دلته دله جامې وباسم بیا دله ځان ښیم زه چې تا ته غسل ښایم زه به دلته جامې وباسم چې راشه دغسې لکه اوبه م راوړه په د ممبر نام بابا ته عایشه شرمای ستا د قرآن منلو سره تعلق نشته تا د قرآن او د سنت شرمولو سره تعلق ته مولا صاحب خو الله پاک دې دا خلک پوهه کړي چې دا مولیانو ته لاندې ناست دا پوهېږي نه د دوی پوهېدل ډېره ګرانه خبره